چې د چا په جون کې غټ مقصد وي کنه نو هغه په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره جنگ جګړه نه کوي بلکې د هغه کې ډیر زیات صبر وي او تحمل وي. غنی خان بابا وایي جون که تش فیرني سټل وي دا خو سپی شي هم کولې او که تش نسل زیاتول وي دا خو غوایي شي هم کولې. اکثر زمونږ دا نوکران خو ګوره په شپېتو کالو باندې ریټیر شي بیا کور کې ناست دي کله وي په خېټه مې درد دی کله وي په خپه مې درد دی کله وي شوګر دی کله وي بلډ پرشر دی او چې چا په جون کې غټ مقصد وي نو که هغه د اویا یا د 15 اویا کالو هم شي نو هغه بیا هم همغه شانتې جذبې سره خپل جون لري. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما تاسو نه دا سوال دی چې په ژوند کې غټ مقصد حاصلول ولې ضروري دي د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ غنی خان بابا وایي جون که تش فیرني سټل وي دا خو سپی شي هم کولې او که تش نسل زیاتول وي دا خو غوایي شي هم کولې. زما خوږه بچې الله پاک دا انسان خپل نائب جوړ کړی دی اشرف المخلوقات یې جوړ کړی دی نو دی د یو غټ مقصد دپاره رالیږلی. هغه غټ مقصد څه دی چې دی الله پاک وپېژني او د خپل رب د مرضۍ مطابق جون تیر کړي. اوس د غټ مقصد جوړولو فایدې بس وي. لومبۍ خو دا خبره ده چې د چا په جون کې غټ مقصد وي کنه نو هغه په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره جنگ جګړه نه کوي بلکې د هغه کې ډیر زیات صبر وي او تحمل وي. د مثال په توګه باندې لاهور نه کراچۍ ته یو ټرین ځي هغې ته نایټ کوچ وي هغه په یوه شپه کې ځان کراچۍ ته رسوي. نو که تاسو خیال کړي په وړو وړو سټیشنو نه ودرېږي بلکې په غټو غټو سټیشنو ودرېږي او ځان کراچۍ ته په ټایم باندې ورسوي. خو چې کوم ټرین په وړو وړو سټیشنو ودرېږي نو هغه په 40 غنټې کې هم نه رسېږي بلکې کله کله د ټایم نه لیټ شي او کله کله هم نه رسي. نو دقه شانتې د چا په جون کې چې غټ مقصد وي نو او په وړو وړو خبرو باندې ځان له وخت نه ضایع کوي بلکې غټ غټ مقاصد به مخې ته اږدي او د هغې دپاره به خپل مال جان وخت لګوي. دویمه غټه خبره چې د چا په جون کې غټ مقصد تاسو وګورئ د هغه په جون کې به جذبه وي هغه کې به مینه او محبت وي هغه به د نفرتونو نه ډېر لرې لرې وي. او دا چې کوم خلک په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره نفرتونه ساتي تاسو وګورئ د په جون کې به غټ مقصد نه وي. او درېیمه غټه خبره د هغه په جون کې به ریټایرمنټ نه وي. اکثر زمونږ دا نوکران خو ګوره په شپېتو کالو باندې ریټایر شي بیا کور کې ناست دي کله وي په خېټه مې درد دی کله وي په خپه مې درد دی کله وي شوګر دی کله وي بلډ پرشر دی. او چې چا په جون کې غټ مقصد وي نو که هغه د اویا یا د 15 اویا کالو هم شي نو هغه بیا هم همغه شانتې جذبې سره خپل جون تیری. حکیم صحیح دی خدای پاک وبخي هغه سره ملو شوی ما هغه د 15 اویا کالو د پاسه وو او بیا به هم چې کوم دی هغه لانګ ټینس کو ورزش به کولو نه شوګر نه بلډ پرشر نه بل څه بیماری د هغې وجه څه وه هغه په خپل جون کې یو غټ مقصد لرلو هغه به د صحت هم خیال ساتلو د خپل وخت به هم خیال ساتلو د خلکو به هم خیال ساتلو مینه او محبت پکې هم ډېر و. نو چې د چا په جون کې غټ مقصد وي نو په هغه کې به مینه محبت هم ډېر وي هغه به وخت هم نه ضایع کوي پیسه به هم نه ضایع کوي او په وړو وړو خبرو باندې به د جنګ جګړو دپاره هغه سره ټایم نه وي. ستاسو د جواب راکولو ډېر مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله اوسئ وطن آباد اوسئ بریالي اوسئ بچي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.